سلام ملګرو راځو موږ په arithmetic operators باندې کار کوو. arithmetic لکه نوم نه پته لګي حسابي operators مطلب چې عملیات په تر سره کیږي لکه جمع ضرب تقسیم منفي همدارنګه ریمایندر هم پکې دي چې هغه موږ د باقي مانده لپاره یوز کوو. ښه are those symbols which represents the arithmetic operation وای هغه سمبولونه یا هغه نښې چې موږ سره د arithmetic operations کې چې represent کې پیوندې سره the following arithmetic operators can be used in C++. دا لاندې چې کوم یو دي دا موږ سره چې دا موږ سره هغه operators دي کوم چې موږ سره په C++ کې یوز کیږي. ها لومړی څه ده موږ سره پلس دی دا پلس څنګه ورته تاسو د سره چې موږ سره پلس دی سیدا دا پلس څه پرېږي کیدا موږ سره د اډیشن مینینګ ورګي سیدا مینینګ دی باندې تاسو خپل پیږي چې ماینس سبټراکشن همدارنګه ضرب لپاره سٹار یوز کوي سیدا ملټیپلیکیشن لپاره همدارنګه ډبل چې موږ سره ډیویژن لپاره یوز کوي او د اخر چې موږ سره فار ریمایندر د دې چې ریمایندر هم وي همدارنګه ماډیولس په نوم هم یادېږي موږ سره باقي ماده لپاره یوز کوي سیدا بیا موږ چې وي arithmetic expression is a combination of variables constants and arithmetic operators. ویس چې وي یو arithmetic expression څه ته وي arithmetic expression combination مجموع یو ځای والی جوړوي د variables constants یا د څه شي یا موږ سره د څه شي یا موږ سره د arithmetic operators. example واخلئ لکه m مساوي لس y مساوي 15 ښه او m او لس سره مساوي کې y 15 سره مطلب په m کې لس واچول y کې 15 واچول که زه وایم چې m ضرب y m څه شی ده موږ سره variable ده y هم variable ده نو مطلب دوه variable سره چې کړل ضرب کړل arithmetic operators ترمنځ د operator په through سره همدارنګه جمع کړل د سلو سره سل چې د موږ سره constant ده څه وایي د combination of variables m y constants a سل او همدارنګه د arithmetic operators چې دي plus او ضرب نو د دې شی د موږ سره arithmetic expression وي په دې باندې کار کوو سیدا m and x are variables in here او 15 is a constant in here order of precedence of operation دا څه ته وي کله چې موږ د order in which the arithmetic expression is evaluated is called the order of precedence دا څه وي کله چې موږ order جوړو د څه شی دی مطلب ضرب جمع تقسیم د ټول دي کنه موږ سره د دې موږ سره order جوړو د څه وي د order of precedence operation by موږ سره ها The formula to order them is DMAS. DMAS. D-M-A-S. These شخص division. أولا موږ سره division عملية در سره کیږي. دویم نمبر multiplication عمل در سره کیږي. دریم نمبر addition او همدارنګه بیا subtraction. دا ټول عملیات چې کیږي دا موږ سره در سره کیږي. خلاص موږ وروسته په دې کې څه کوو په دې کې موږ د ماس فرموله وویلې مطلب چې موږ ډیویژن اول در سره کیږي چې ډیویژن به تر سره کیږي بیا ملټیپلیکیشن بیا اډیشن بیا سبټراکشن سه نو مطلب d means division m means multiplication a means addition s means subtraction د ایگزامپل وایي سیدا فور ایگزامپل موږ لرو چې سلور منفي قوس واخله 3 ضرب 15 قوس بند کا دویم قوس ځکه چې اول قوس په دې سره سٹارټ شو او دویم په دې سره هم بل هم سٹارټ شو نو به دواړه بند کا جمع دوه واخله هدا څنګه موږ سره ایوالویټډ څنګه کیږي چې کلام دی لکه موږ څنګه د دې حل به څنګه راځي اول موږ سره چې 3 ضرب 15 اخلي 3 ضرب 15 قوسونه ګوري دا مطلب دا دواړه اخلي سیدا 3 15 کیږي 15 موږ سره اول 15 راکې سیدا 15 موږ سره جواب راکې د چې کی سلور منفي 15 موږ وایو کنه چې ملټیپلیکیشن اډیشن سبټراکشن سیدا موږ سره سبټراکشن کیږي سیدا یولس کیږي بیا موږ سره یولس جمع دوه کیږي اخر کې موږ سره چیږي اخر کې موږ سره جمع کیږي نو بیا جواب شي رشي منفي نه خبره شي سیدا اول موږ سره ډیویژن کیږي بیا ملټیپلیکیشن کیږي بیا سبټراکشن کیږي سیدا سی پلس کې مګر پریزي کې موږ سره اډیشن کې د خپل موږ سره سبټراکشن کیږي سیدا نو ګورو لازم کې د دې باندې مثالونه لو سیدا راځو زه ورته چې شي کا integer واخله arithmetic operators باندې اول مثالونه integer a b c او a b واخله سیدا یا number 1 and number second and sum واخله او څه بل موږ ورته ویلي ها product واخله product همدارنګه د پی باندې سره واخله چې product واخله sum واخله sum هم چې صرف اس ودی کې سیدا product واخله او multiplication چې موږ او همدارنګه division هم موږ یا division مکو سیدا راشه موږ سره سو اپریټرز موږ سره په دې ټول اپریټرز باندې موږ کار کوو سیدا دا ګورم موږ سره اول جمع کا منفي کا ضرب کا او تقسیم کا سیدا تقسیم هم موږ تر سره کوو سیدا تقسیم پر څه division واخله او موږ سره چې کا دا موږ سره terminate کا ختم کا سیدا موږ سره ختم شي سیدا انټیجر کې موږ 5 چې ویریبل ډیکلیئر کړل نمبر 1 نمبر 2 is sum product in multiplication او division هم چې ویډیو کې سره کوم نمبر 1 کې چې کا موږ سره ښه راځو موږ میسج هم اخلو سی اوټ کا سی
اوټ کوم سره مطلب چې موږ سره یو میسج راکې enter a value for first variable ها موږ سره فرست ویریبل لپاره ویډیو واچو سیدا څه ویډیو چا سی ان کا مطلب چې ویډیو پکې کنه انپوټ کوم سیدا ویډیو کوم سکیپ انپوټ کوم نمبر 1 کې ها بیا موږ سره سی اوټ کا بل میسج موږ سره باید راکې د انټر چې اول ویډیو مو انټر کړل enter a value for second variable which is equal to second variable لپاره چې کا ان کوم هم نمبر 2 پکې ان کوم سه د دوه من کړو اوس موږ چې وایو چې sum is equal to number 1 plus number 2 sum کې موږ سره چې number 1 plus number 2 کې هم دا کاپی کې سیدا دا کاپی کې کنټرول سی کې کنټرول وی سلور ځلې کوم سیدا کنټرول وی همغه فرست کوین کې sum او سیکنډ ون کې چې د موږ سره پروډکټ دا پروډکټ کې موږ سره چې نمبر 1 د سره ضرب کا سیدا نمبر 1 نمبر 2 سره ضرب کا دریم نمبر کې څه دی ها غلط شوم دي کې سیدا منفي کې ځکه دې کې ماینس واخله ها دې کې سره دې کې څه اخلم دې کې ز ملټیپلیکیشن ام واخله دې کې څه کا ملټیپلای کا او دې کې تقسیم کا پیوندې سیدا تقسیم کا ډیویژن مارکس ډی مارکس سیدا اوس راشه موږ سره څه کا سی اوټ کا اوس موږ سره میسج راکا مطلب چې موږ سره د عملی در سره غړي اوس میسج کې موږ سره ولیکي چې the sum of these numbers is equal to what is equal to s مطلب sum سیدا او بل سی اوټ واخله موږ سره همدارنګه د تر مزه د دې نو مخکې شی یو انلاین واخله کنه چې مطلب نوی لاین موږ سره شي او نوی لاین موږ سره اس شی واخلي موږ سره پروډکټ واخلي ها the product of these numbers is equal to what is equal to p همدارنګه دې کې هم انلاین واخله انټر په بل طریقې سره خپل سیدا انلاین په بل طریقې سره اخلم نیو لاین سیدا ها سی اوټ کوم سره بل څه اخلم پکې سی اوټ کوم سره چې میسج باکس واخله سیدا میسج باکس مخسه دا multiplication of these numbers is equal to what multiply همدارنګ انلاین اوس انلاین شګه ګور انلاین به د کبل طریقې سره اندي میسج باکس تر منځ واخله سیدا میسج باکس سره a کنټرول n کا ها مطلب بیک سلیش n مطلب چې کنټرول کریکټر او کوډ کریکټر مطلب نیو لاین تراشه همدارنګ شګه انلاین نخله ما شی ورته ډیکلیئر کوم چې په کې بدل ډیکلیئر کی مطلب ملټیپلیکیشن به وکنه m واخله سیدا همدارنګ سی اوټ کوم سره ها the division of these numbers is equal to what is equal to d هم سره په اخر کې لاست لاین کې انلاین اخلي کنه اخلي چې مطلب نوی لاین د مسر کوشي ها اوس موږ دې کې ګورم کوی چې اولنی مطلب دوه نمبر موږ ډیکلیئر کړی چې نمبر 1 او نمبر 2 همدارنګه سم ډیکلیئر ک پروډکټ ډیکلیئر ک ملټیپلیکیشن او ډیویژن موږ دا عملی تر سره کوو خا بیا اول موږ نمبر موږ اپ کې انپوټ کوو هغه مطلب موږ ته بلای شي میسج چې انټر ویلیو فار فرست نمبر ویریبل ځکه چې اوټ کړه موږ سره او دا مسوي شي سره نمبر 1 موږ سره چې کی موږ به انپوټ ورکو سیدا همدارنګه بیا به اوټپوټ موږ درکې شي دویم نمبر ورکه موږ په انپوټ ورکو سیکنډ نمبر سیدا همدارنګه به چې سم کې موږ نمبر 1 پلس نمبر 2 اخسته بیا نمبر 1 ماینس نمبر 2 اخسته بیا نمبر 1 ضرب نمبر 2 بیا چې تقسیم کا خراشه ګورو موږ چې کمپایل کوو د کې چې غلطي خو نشته نه غلطي پکې نه جسې ته راشه او سیران کا ها اولی ویډیو ورکې زم پلس ورکوم دویم ویډیو ورکې شل ورکوم ګوره چې وي ها د دې ترتیب باید موږ لږ جوړ کو سیدا ترتیب څنګه جوړای ګوره دا مطلب چې کم ځای کې مساوي راځي د ټول یو ځای شي کې مساوي راشي سیدا همدارنګه لره شي یو ټیپ ډیسټنس دی واخلي ټیپ مثلا یو ټیپ ډیسټنس واخلي همدلته هم یو ټیپ ډیسټنس هر شوس کمپایل کا او بیا ران کا ګور چې وي یو ټیپ ډیسټنس موږ سره راغلی ها 10 اخلم
او دغه چې بل شي اخلم 5 اخلم نو فرست سم چې وي the sum of these numbers is equal to 15 لس جمع 15 15 the product of these numbers is equal to 5 شي مطلب منفي کې 10 نه 15 منفي کې 15 ها the multiplication of these numbers is equal to what is equal to 50 is equal to 50 ها 50 درغله مطلب هغه موږ سره زیات وسیله ها the division of these numbers کچې دلته موږ نیو لاین اخته ها division کې کوم څه کې وګوره division کې موږ ته نیو لاین اخته کنه دې نه چیک multiplication کې ان لاین واخله دلته خراش اوس چیک compile and run کا موږ سره شي لاس واخله او بل 15 واخله ګوره موږ سره شي موږ سره 50 راغی ګوره سمې 15 راغی منفي کړل لسونه 15 نو 15 راغی همدارنګه 15 پلس ریزر په 50 راغی او the division of these numbers is equal to 2 دا اوس موږ سره څه شي په arithmetic operation expression کې یا arithmetic operators باندې څنګه لمړنی مثال هر څه موږ ګوره په دویم مثال کې سیدا دویم مثال هم پیلو زم چیکا لکه مخکې مثال کې مونږ ویلي چې انټیجر ایج واخله ها ایج مونږ سره سی اوټ کا how old are you صحیح ده how old are you مونږ څه شي مونږ سره بیا دا یو نیو لاین کې واخله نیو لاین کې چې از ایکوال کا صحیح ده سی ان کا مونږ سره چې ایج how old are you مطلب خپل ایج ورکی بیا چې اخلم زم ای یو بل ویریبل هم ورته ډیکلیئر کوم چې دی ویریبل کې یو بل ویریبل هم ورته بلډ کوم age per month مطلب سو میاشتو ده سیده سی اوټ کا age whole months of your age is equal to مطلب ستاسو عمر څومره میاشتې کیږي ها د دې میاشتو ډیکلیئر کول لپاره دلته موږ راځو یو بل شي اخلو سیده چې موږ سره age per month is ها موږ سره فرست باید age ډیکلیئر کو age is equal to ها h ار څومره شي سیده ها age per month is equal to چیکا مطلب چې څومره age مو واخسته ضرب کده سو سره ضرب کده 12 سره ځکه چې مونږه کال کې موږ سره 12 میاشتې وي سیده او ایج پر منت مطلب څومره ایج مو چورکه خراشه موږ سره څه کېږي موږ سره دی کې ایج پر منت واخله ایج پر منت او ختمه کا سیده سوري ایج پر منت خلاص اوس موږ څه کوو دلته کمپایل اند رن کوو ها how old are you وای خپل عمر ورکا زه مې څه کا 18 years ولیکا انټر کا whole months of your age is equal to 12 whole months ها په 12 ضرب کا ایج موږ سره شي 18 شنو مطلب 18 باید سره ضرب شي کنه خدا موږ د غلط ذکر لګول در واخله کنټرول ایکس کا کنټرول ایکس نور سره شل د موږ سره کنټرول وی کا کمپایل اند رن کا ته بلس کله نیم چې وی لس کاله whole numbers of your age is whole months of your age is 120 کچېر لس کله نو لس مطلب میاشتې سورجی یو سلوشل میاشتې عمر لري سیدا 12 کاله او لس کاله او یو سلوشل عمر یو سلوشل میاشتې عمر لري دا آینده ویډیو په هیله د وسته پر د الله په امان